علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثاقب افریدی حاضر دی او تاسو ګورئ د یون ویب پاڼه او زموږ اکثر ملګري دغه تمه کوي، دغه امید وي چې نوې نوې ویډیو تاسو زموږ سره شیر کړئ. نن زموږ د ملګرو دغه بنډار را جوړ شوی و. دغه ملګري د زما کیمرامین ملګري به یې تاسو ته وښیي. را سره پخوا کې ناست دی چراغ افریدی، حاجي عمر شاه افریدی دی را سره، زما استاد محترم جناب حاضر افریدی دی، حاجي ستوري خان دی ورسره پخوا کې چې دی زما استاد هم دی، عمر خطاب افریدی دی ورسره ډاکټر علیمان شاه افریدی دی، او دا زما کلاس فیلو دی عبدالباچا، دا هم را سره ناست دی. ډېره موده پس دغه موقع چې د مونږ له په لاس راغلې ده، نو ما چې راشه د ملګرو سره به یې هم شیر کړو. کوشش به کوو چې زیاتې پکې خبرې د افریدو په ژبه کې هم وکړم، نو که د یوسفزو لهجه مې استعمالوله او که د افریدو، نو څوک پې اعتراض مه کوئ. ټیک ده، کوشش به کوو چې د ملګرو نه سره شعرونه واورو. او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې تقریبا د ستوري خان او د عمر خطاب نه علاوه د نور ټول ملګري چې دي نو لیک کوي. دا بېله خبره ده چې څه پکې زما غوندې کې لږ د جمود ښکار شوي دي، او ځینې چې دي د هغې د فکر و فن چې کومې چیني دي هغه لا تاندې دي. نو خوښ هم دو که نه، ملګرو سره به د هغه شیر کړو. یو څو شعرونه یې د استوري یا خپل زوړه شعرونه مې دي عبدالباشو. داسې دي چې ژوند چې اور دی او غذاب دی، ژوند چې اور دی او غذاب دی، دا څه حساب کتاب دی. او ډاکټر صاحب شعر دی چې هر منظر په وینو سور دی، هر منظر په وینو سور دی، جوړ موسم دی انقلاب دی. او ستا دا سرې شونډې او سپین مخ، ستا دا سرې شونډې او سپین مخ سم په واورو کې ګلاب دی. و اخیری شعر رویدیږي چې خود د هر چا به خوښیږي، خود د هر چا به خوښیږي، د ثاقب چې انتخاب دی. نو دا یې مو شعرونه وو، او ملګري را ټول ځان تیار ساتي. ډاکټر صاحب ته خو تیار یې که نه؟ لږ یې وښیه ملګریو له سیرت بدري شعرونه بېرته ویایې خو تیاری دی. دا خبره به یې ستا وکړم یایي چې هغه یو شعر چې غم د یار مې روزګار مخې لا یوړو، مونږ بدل کړل د غزل روایتونه. نو بس اوس مونږ لږ داسې وي چې بس په ډېرو مسالو هغه کیسې نه نوره کریټیویټي په انسان کې خپله وي. او زه تاسو ډېر مشکور او ممنون یم. ډېره مننه. دا و د مونږ ملګری ډاکټر علیمان شاه. او په یو وخت کې داسې و چې ډېر خلیق یې کولو، خو څنګه چې په خپل هغه شعر کې یې اظهار وکړلو، کله کله داسې حالات راځي. مونږ هم خیر دی نن سبا د هغو حالاتو نه تېرېږو. بهرحال مونږ ګران ملګری د عوامي نیشنل ګوند د تحصیل باړه صدر هم دی، چراغ افریدی دی، ډېر ښکلی لیک کوي. 2 کتابونه یې هم چاپ شوي دي. یوه کتاب نومه یې ده موکیشونه، او د بل کتاب نومه یې ده چراغونه، کوم چې اوس هغه چاپ شوی دی. او تقریبا 2-3 کتابونه یې سره نور هم دي. ما په خیال چې یو کتاب یې دی درونه، همداسې ده که نه؟ هغه به یې هم روان وي. نو چراغ صاحب له خواست کوم چې په خپلو شعرونو ولمانځي. ډېره مننه کوم. د غزل نه مخکې یو 3 شعرونه اجازه کړي. شعر دی چې په کارغه شي د ګلونو ګزارونه، په کارغه شي، په کارغه شي د ګلونو ګزارونه، او په بلبل شي د بمونو ګزارونه. په کارغه شي د ګلونو ګزارونه، په بلبل شي د بمونو ګزارونه. ډېر ښه. و زمانې ته د حکمت و همت غر شه، زمانې ته د حکمت و همت غر شه، او اثر نه کړي بیا په غرونو ګزارونه. ډېر ښه شعر دی. دا شعر بیا وایه. ډېر ښه. زمانې ته د حکمت و همت غر شه، اثر نه کړي بیا په غرونو ګزارونه. او ژبې نه دي خنجرونه دي چراغه، ژبې نه دي خنجرونه دي چراغه، او شي په ما د خنجرونو ګزارونه. ډېر ښه، زبردست. د غزل مطلب یو زوړ غزل دی چې جانان مې چې د زړه کور ته راغلی و یو ځل، جانان مې چې د زړه کور ته راغلی و یو ځل، او رښتیا و که په خوب کې مې لیدلی و یو ځل. ډېر ښه. جانان مې چې د زړه کور ته راغلی و یو ځل، او رښتیا و که په خوب کې مې لیدلی و یو ځل. حاجي صاحب شعر دی چې امید دی بیا څه نوې حوصله راکې پیدا کړه، امید دی بیا څه نوې حوصله راکې پیدا کړه، نو ما ګنې د ژوند نه لاس وینځلی و یو ځل. ډېر ښه.
مننه. امید دې بیا څه نوې حوصله راکې پیدا کړه نو ما ګنې د ژوند نه لاس وینځلی و یو ځل. نو چې دا څه دې په ما کړي دي تر اوسه درپسې یم. دا څه دې په ما کړي دي تر اوسه درپسې یم و صفات مې د اوسه نه اورېدلی و یو ځل. ډېر ښه. مننه. دا څه دې په ما کړي دي تر اوسه درپسې یم و صفات مې دې د اوسه نه اورېدلی و یو ځل. ډېر ښه. و ایله راکې سا راغله مسافره بیرته راغلی. ایله راکې سا راغله مسافره بیرته راغلی او په تا پسې خو روح رانه وتلی و یو ځل. مننه. ایله راکې سا راغله مسافره بیرته راغلی په تا پسې خو روح رانه وتلی و یو ځل. وشي قرار مې وزړه نه کوي په داسې غم اخته یم. ډاکټر صاحب شعر دی چې قرار مې وزړه نه کوي په داسې غم اخته یم و یو ښکلی راته هسې موسېدلی و یو ځل. ډېر ښه. مننه. چې قرار مې وزړه نه کوي په داسې غم اخته یم یو ښکلی راته هسې موسېدلی و یو ځل و چې بیا راته رایاد شوې وشوه بیا یې لیونی کړم. چې بیا راته رایاد شوې وشوه بیا یې لیونی کړم و اشنا ګنې نو ما ګرېوان ګنډلی و یو ځل. ډېر ښه. مننه. چې بیا راته رایاد شوې وشوه بیا یې لیونی کړم اشنا ګنې نو ما ګرېوان ګنډلی و یو ځل. و حاضر صاحب اخري شعر دی چې نور پرېږدی دا چراغ لیونی نه دی فلسفي دی. نور پرېږدی دا چراغ لیونی نه دی فلسفي دی او پرون یې هم په کلي کې تړلی و. ډېر ښه. زبردست. دا بیا وایه ډېر زبردست. نور پرېږدی دا چراغ لیونی نه دی فلسفي دی او پرون یې هم په کلي کې تړلی و. ډېر ښه. ډاکټر صاحب یو شعر ور یاد شو. مولا اردو شعر یاد شو یہی کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ډېر ښه. زبردست. د چراغ افریدي نه خوندور شعرونه تاسو واورېدل او یقینا چې مونږ کم کتونکي دي هغه به هم ترې نه خوند اخلي او زه خو د ډېر زیات خوند اخلم. متصله مخکې مو ویل چې ډېره موده پاسې مونږ د ملګري سره بیا یو ځای شوي یو داسې بنډار هم جوړ کړی دی او ګپ شپ هم پکې لګېږي او عمر شاه حاجي چې دی که نه لږې ملګري له وښایي هغه مله اشاره کوي چې حاضر صاحب خو نه حاضر صاحب وروسته دی ټولو. عمر شاه حاجي نه به شعرونه واورو. تیګنو که چې مزرت خام یم پېښولی لږ بې تاییدېږي. نشته یې ښه. عبدالبچو له بیا روڅو. عبدالبچو رانیغ شه. عبدالبچو ورته شعرونه وي او بیا په اخر کې حاضر صاحب نه شعرونه واورو. عبدالبچو صاحب چې دی نو یو ډېر ښه هغه یو خو دا وي که نه چې په ځینو خلکو له صرف شعر هغه بیل په ویلو کې یا په پوهېدلو کې ویله یې هم ډېر زبردست شي په پوهېږي هم ډېر زبردست دی خو شعرونو په هغه کومه کټګري چې دي په باندې هم ډېر ښه پوهېږي. یو شاعر شناس کس هم دی ادب شناس دی او شاعر هم دی. څه وخت کې لیکل هم کول اوس نه پوهېږم چې دغه د باندې هم د ما د ډاکټر صاحب غوندې کې څه سیره خو به پرې نه وي تېره شوې یاسې نه چې دی هم ورسره جنود ښکار شوی وي. عبدالبچو صاحب شعرونه مننه ساقبه د زړه تل نه دومره تعریف ته مونږ وکړو چې دومره مونږ کې څه ویم نه شته بېشکه. خو بیا هم دی تو ډېره مننه نور حاضر صاحب هم نوستی صدیق هم نوستی چراغ صاحب نو مونږ به څه ویو دغو په مخ کې او بس وجره لا راغلي او د ګپ شپ و د غروتاګ هم ډېره مننه او د هر څه په بوبات کې به زه د حمزه بابا یو شعر ویایم بس په دا باندې به مې مفهم کو چې لا زړه حجره کې مې پښتو قربانه ښکاري لا زړه حجره کې مې پښتو قربانه ښکاري وی کا تنگ دستی هم ملمانو ته خوشحالیږم. مننه. بس په دا یو شعر به مې وواخلو. ډېر ښه. بقایا بس حاضر صاحب لا ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. کیمرامین لا یم چې لږې ورته وښایي دا عمر خطاب دی او تقریبا اگزیکټ صحیح هغه تاریخ خو د ما نه ویر دی خو په یو وخت کې به ته ما د میتس ټیویشن هم کول او ډېرې زیاتې خاطرې هم ورسره شریکې دي. ډېر قابل دی اوس په موجوده وخت کې دی بزنس کوي خپل او د دغې سره سره د چې دي ACCA کړی مطلب کم چارټډ اکاونټ چې وي نو ډېر زیات قابل انسان دی. تعریف پر هغه الفاظ را سره نشته دی. ادب ذوق دی دا او دا چې شعرونه نه نیو خبر چې لیکي یې که نه لیکي خو ادب ذوق خامخا دی. کله کله موږ
باندې لږ طرز غیشي هم راوي نن هم چې کله اجرې لار نه وتلو نو پټ ټوپک داسې یې راباندې کړی نو روبر ته بېرته څه وایې شعرونه ورته وایې و که نه نو سایکل صاحب ډېره مننه او لیمون شو ډاکټر صاحب ډېره شکریه مولا خو پته نه وه ډېر په ټینګه یې وویشي خو ما خو بې رسېدم ما چې څه چل خو وینو چې نو شعرونه خو بیا نه معذرت وغواړو بالکل ذهن له ډېر سي ذهن له لرو سي مړه باید چې خپل نه وي پردي مزام نه کوي دا و د مونږ ملګری عمر خطاب افریدي و د مو ډېر قابل قدر ډېر قابل احترام د مو استاد محترم جناب حاضر افریدي لا ورڅم دغه نه به شعرونه واورو او تقریبا ډېر وخت پاس اوس مو سره کیسې کولې یو ځل کې میدان لا تلیو یو ځل دوه بیا چې په کومو لیارو تللو هغه کیسې سره کولې نو څه عجیبه غوندې کې وخت هم تیر شوی ور سره مخکې به د حالات چې کله ټیک وو نو ډېر ورسره کېناستلو ګپ شپ یې لګېدلې خو بیا د حالاتو نه پاس خلک تیتر بیتر شول اوس بیا د مونږ په علاقه کې د مونږ په سیمه کې دغه اجرې چې دي بیا آبادې شوي دي خلکو کې بنډارونه هم کوي کینی ګپ شپ هم پکې لګوي او بیا پکې کله کله داسې خوندور محفل هم را جوړ شي نو د مو استاد محترم له هم زه بلنه ورکوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې ورسره ډېر وخت پاسه داسې ګپ شپ لګېږي دغه یو شعر یې راغواړم چې بلکې د شعر ویلو بلنه ورکوم چې رقیبه زه او ته خو د یو بل نه یو خلاص رقیبه زه او ته خو د یو بل نه یو خلاص او را به مې شیوار خو استوار دی زوراوره نو استاد جي شعرونه به د نه واورو وار دی راوسته مننه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم ډېره خوشحاله خبره چې زه راغلم او هغه ملګري مو ولیدل چې زموږ زړه به غوښتل چې یارې هغسې محفلونه زموږ وشي وکینو په حجرو کې هغه خاطرې زموږ ورکې شي او په هغه طریقه کې موږ کینو لکه مخکې کوم هغه وه نو هماغسې چې زه راغلم او ملګري مې ولیدل نو ډېر زړه مې خوشحال شو ډېره د خوشحالۍ خبره چې موږ سره جمع شولو بیا هغه توصیف کې د مشاعرې م یو هغه وکړلو کافي دی که نه نو دا ډېره ښه خبره او روایت یې تر مخه به زه هم درته غزلونه ورته وایې غزل درته وایم دا چراغ صاحب ناستی په دغه په ردیف په یو غزل درته وایم خیر شاد شي ور بلیږي مې په سر لکه چراغ اور بلیږي مې په سر لکه چراغ و ژوند مې واخله سراسر لکه چراغ واه 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 اور بلیږي مې په سر لکه چراغ و ژوند مې واخله سراسر لکه چراغ و شعر دی چې زه نورو یې سر سترګو ته رڼا یم زه د نورو یې سر سترګو ته رڼا یم خورم په خپل بسر لکه چراغ زبردست شعر دی وایي چې عشق تی سپین سپیناننګي بلې ډیوې کړه عشق تی سپین سپیناننګي بلې ډیوې کړه زما داغ کړه په ټټر لکه چراغ واه زبردست ډېر عشق تی سپین سپیناننګي بلې ډیوې کړه او زما داغ کړه په ټټر لکه چراغ او چې د زلفو تر زد مخله یې نظر کړم چې د زلفو تر زد مخله یې نظر کړم راته راشي په نظر لکه چراغ چې د زلفو تر زد مخله یې نظر کړم راته راشي په نظر لکه چراغ او وروستی شعر یې وایي چې ستا تر شین ګمبد لوګی شم چې بلیږم ستا تر شین ګمبد لوګی شم چې بلیږم چې حاضر دی وم په در لکه چراغ واه 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 د شعر بیا وایه ډېر وایي چې ستا تر شین ګمبد لوګی شم چې بلیږم چې حاضر دی وم په در لکه چراغ او یو نوی غزل بیا مو ارشاد مننه آمین یو نوی روماني غزل دی وایي چې په خیال کې نظر د ځان نه تاو چې په خیال کې دی چې په خیال کې نظر د ځان نه تاو کړم
د رنګونو سمندر د ځان نه تاو واه 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 خو شعر د یې شي محبت یا ستاو نه یې راکړی چې په یخ جملې صدر د ځان محبت داسې تاو نه دی راکړی محبت داسې تاو نه دی راکړی چې په یخ جملې صدر د ځان نه تاو کړم واه واه خو شعر د یې شي ګر د زلفو دې په مخ کې مخ ته راغی ګر د زلفو دې په مخ کې مخ ته راغی زه ترې تاو شم که دا ګر د زبردست ګر د زلفو دې په مخ کې مخ ته راغی زه ترې تاو شم که دا ګر د ځان نه تاو واه واه خو شعر د یې شي د جنت په خوشبویو کې بیودو د جنت په خوشبویو کې بیودم پټه دی چې سر د ځان نه تاو مننه خو وروستی شعر د یې شي د باګرام ښکلي مې ډېر خوښ دي حاضره د باګرام ښکلي مې ډېر خوښ دي حاضره خو زړه مې غواړي چې لښکر د باګرام مې ډېر خوښ دي حاضره خو زړه مې غواړي چې لښکر د ځان یو څه شعر درته نور دا موقع بیا نور څه یو ملګري چې دي که نه زموږ ملګري به وایي چې ځکه یې حاضر صاحب یوه ویډیو مو کړې وه او ډېر زیات ویورز یې و د هغې او د هغې وجه صرف همدغه یوه حاضر صاحب لکه مو په خپله هم دغه خبره مې کوله چې تو په کلام کې څه داسې جادو دی چې انسان یې بار بار اورېدل هم غواړي او هغه د نورو ملګریو سم شیر کول غواړي نو ډاکټر صاحب کوم فرمایش دی کوي حاضر صاحب تاسو یو غزل و چې هغه څه شی و چې وسې به ګرځېدې پکې لښکرې هغسې یو هغه و نو هغه یې که تاسو وویلو یو غزل وشي یې شي دا غرونه غرونه یې ګورګوره وطن د ګورګورو ګورګوره وطن دی مې شاتو و شاکرو وطن واه 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 او د بدو سترګو یې نظره مشه دا یې جرګو و لښکرو وطن د بدو سترګو یې نظره مشه دا یې جرګو و لښکرو وطن او وطن برباد شوی جنګونه سره وطن برباد شو شوی جنګونه سره بیا چې آباد کړو په خبرو وطن واه واه ډېر ښکلی دا شعر بیا وایه وطن برباد شوی جنګونه سره بیا چې آباد کړو په خبرو وطن واه واه او وروستی شعر بیا ته ویم شعرونه نویر شول یې چې حاضره خپله کمزوري یې ګڼم حاضره خپله کمزوري یې ګڼم چې جوړوم په زورورو وطن ډېره ډېره یو بل غزل دی وطن مې که څو غرونه دی په سره پکې پروت دی وطن مې که څو غرونه دی په سره پکې پروت دی و ډېر څه پکې موندی شي و ډېر څه پکې پروت دی وطن مې که څو غرونه دی په سره پکې پروت دی ډېر څه پکې موندی شي ډېر څه پکې پروت دی او شعر دی چې روحونه مو په تن کې څه بیدار نه دي ملګرو روحونه مو په تن کې څه بیدار نه دي ملګرو ویده ترې ناروان دي او ویده پکې پراته دي او شعر دی چې زمونږ یو کور چې و مورچا په نښه شوی زمونږ یو کور چې و مورچا په نښه شوی ژوندي پکې څوک پاتې شته که مړه پکې پراته دي او شعر دی چې کوم بڼ چې مې ساتلی و په جې کې یې نښترو کوم بڼ چې مې ساتلی و په جې کې یې نښترو نو ولړ څه پکې نشته واره پکې پراته دي کوم بڼ چې مې ساتلی و په جې کې یې نښترو نو ولړ څه پکې نشته واره پکې پراته دي او شعر دی چې زمونږ کلی ډوب کړی څه یې تورو اوبو ډان و زمونږ کلی ډوب کړی څه یې تورو اوبو ډان و بینا ترې ناوتلي وړانده پکې پراته دي او وروستی شعر دی یا شي غمونه جوړ کړی داسې شکل دی حاضر غمونه جوړ کړی داسې شکل د حاضر څه ډوبې ډوبې سترګې او باڼه پکې پراته دي ډېر زبردست تشکر ډېره مننه دا و د مو استاد محترم بلکې مو سره ډېرو استاد دی حاضر افریدی خوندور شعرونه هم ترې واورېدل او د عبدالبچا صاحب هم مننه کوو د چراغ افریدي هم ډېره زیاته مننه د حاجي عمر شاه صاحب هم ډېره زیاته مننه حاضر افریدي صاحب هم مننه کوو مستوري حاجي هم ډېره مننه تاسې تاګ مونږ له ډېره شکریه چې تاسې مونږ له وخت راکړو
مننه علي موتا ملګري وي هغوی ځوانان یو خوشحال اوسم د عمر خطاب صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو د ډاکټر علي منشا صاحب هم ډېره زیاته دا وه د مونږ دا سمدستي یا هغه چې ورته ویلی شي که نه هغه بریکینګ نیوز ټایپ مشاعره د تاسو سره شیر کړله دا یو امید و تمه یې نه ساتم چې دغه کومه دا کومه ویډیو چې دو دا به د ملګریو سره لازمن شیر کوو د مونږ چې کوم دا پیج دی یون د منزل په لور دا به هم لازمن د ملګریو سره شیر کوو دا تمه دې نه ساتم کمنټ به هم په لازمن راکوو تاسو له د مونږ دا کوم کوشش چې دی څنګه دې ته لګېږي ښه دې ته لګېږي که ښه یې ته نه لګېږي نور یې مونږ څنګه ښه کولی شو بلکل تاسې مونږ له ویلی شو د خاطر افریدي په د دوه شعرونو د نه اجازت اخلم چې ووایه چې تا نه قربان څه وکړم ووایه چې تا نه قربان څه وکړم نور د دې دپاسه په ځان څه وکړم و چا به داسې غم ژوندونه اخیستی و چا به داسې غم ژوندونه اخیستی و بس خو چې پیدا شوم انسان څه وکړم تر بل ملاقات پورې د الله په امان